ګورئ یوې خبرې ته لږ د ټولو توجه زه راګرځول غواړم، هغه دا چې د قرآن دغه آیتونه نه دي چې د حاکمیت، د نظام، د بادشاهۍ، د حکومت، د قانون خبرې پکې دي. په دې باندې د زمونږ ملایان داسې بایپاس تېرېږي، بایپاس او چې پرنګ ته نتاو شي بیخي پرې ورځي نه. ولې پرې نه ورځي؟ یو برخه خو قاري صاحب وایي چې نابلده دي، او یو برخه یې دا دي چې هغوی په دې نظامونو کې شریک دي، هغوی په دې کې مصالح نغښتې دي، په دې کې شریک دي، برخه یې ده پکې. نو ځکه د شیخ فرید په مذهب دي. شیخ فرید مذهب زده ده تاسو ته څه شی ده؟ پټه خوله. وایي شیخ فریده پټه خوله دې بهتري ده. ډېر ملایانو د شیخ فرید په مذهب دي. نو ځکه داسې بایپاس تېرېږي، ترې نه هوایي هوایي ترې نه تېر شي. یعنې دا ګورې څونه ساده ساده الفاظ دي، والله که یا منطق غواړي یا نحوه غواړي یا صرف غواړي، بس موږ او تاسې ملک او ملک او بادشاه ورته وایي، او الله هم همدغه ورته ویلي. زموږ په ژبه کې همدغه الفاظ پېژندل شوي، متعارف معلوف الفاظ دي، پېژندل شوي. هر څوک په دې پوهېږي چې ملک چاته وایي. الله فرمایي په بل ځای کې لله الامر من قبل ومن بعد. امر بادشاهي وکوه مکوه دا مخکې دی الله و وروسته به هم دی الله وي. په دې کې نه مخکې څوک شریک و نه وروسته د شرکت امکان ورسره شته ده. الله فرمایي بل ځای کې له ملک السماوات والارض والى الله ترجع الامور. الله لره بادشاهي ده د اسمانونو، او الله لره بادشاهي ده د ځمکې، او الله ته به راجع کېږي ټول امور، ټول کارونه به الله ته راجع کېږي. الله په بل ځای کې فرمایي ولا يشرك في حكمه احدا. سورة کهف کې الله فرمایي چې الله نه شریکوي په خپل حکم کې، په خپل حکومت کې او په خپل نظام کې له ځان سره هېڅوک نه شریکوي. شرکت امکان نشته ده چې الله دې څوک له ځان سره شریک کړي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الحكم الا لله. نه د حاکمیت او بادشاهي مگر الله لره. امر الا تعبدوا الا اياه. امر کړی دی الله چې عبادت به نه کوئ مگر یوازې او یوازې دی الله. دلته دا عبادت ګورئ د حکم نه وروسته په دې سیاق کې ذکر کړی، لکه مراد چې له دغه ډول عبادت نه کوم عبادت وي؟ د حاکمیت او د حکم عبادت چې قانون به نه منئ. امر کړی دی الله چې قانون به نه منئ مگر یوازې الله. ځکه مخکې سیاق کې د حکم څخه ذکر شوی دی او وروسته بیا د عبادت ذکر شوی دی. نو داسې ښکاري لکه د عبادت چې دلته د حکم څه شی وي، تفسیر معنا وي چې یعنې دلته دغه د عبادت چې مراد ده دا د مخکینی عبادت سره حکم ذکر شوی دی. دغه بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الحكم الا لله عليه توکلت. حکم نه ده مگر یوازې دی الله، په همدغه الله باندې ما توکل کړی دی. بل ځای کې الله فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. په هر څه کې چې تاسو سره مختلف شوي نه پې جوړېدئ، حکم راجع کوه الله ته. دلته من شيء عربي کې دا تنوین چې ده تنکیر تنوین په هر شي باندې اطلاق کېږي، دی کې عمومیت دی. نه بس په یو خاص شي چې عبادت کې سره نه جوړېدی نو بیا کتاب ته رجوع کوي چې د عبادت په څه ډول ده. نه، هر شي کې چې سره نه جوړېدی او اختلاف هم راته نو بیا تاسې الله ته رجوع کوي، که هغه اقتصاد و، که تجارت و، که نظام و، که حاکمیت و، که اخلاق و، که عبادت و، که هر شی و، په هغې کې به تاسې رجوع کوئ. او چا ته؟ الله ته به رجوع کوئ. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله بذلك فرمى ذلك بأنه إذا دعي الله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فبذلك الله تبارك وتعالى بل داسي حكومته چې هغه د الله د حکم نه غیر هغه ته
د جاهلیت حکومت وایي، د جاهلیت حکم ورته وایي، د جاهلیت نظام ورته وایي. الله فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون، دا خلق د جاهلیت حکم غواړي، د جاهلیت نظام غواړي. جاهلیت ګوره دې ته نه وي چې په هغې کې بېسوادي وي. د جاهلیت تفسیر علماء په کتابونو کې کړی عدم الاهتداء بهدي الله وعدم التحاكم الى قانونه. د الله په هدایت ځان نه برابرول او د الله قانون ته فیصله نه وروړل دې ته وایي جاهلیت. جاهلیت دې ته نه وایي چې د چا لیک لوست نه زده. جاهل دې ته نه وایي چې هغه لیک لوست نشي کولی، بلکې جاهل هغه چا ته وایي د قرآن په اصطلاح کې چې هغه د الله هدایت نه مني، نه قبلوي او فیصله د الله قانون ته نه وروړي، دې ته حکم جاهلیت وایي. افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. دوی د جاهلیت حکم غواړي، د الله نه به څوک د حکم او د حکم په حیث باندې او د الله د حکم نه به د چا حکم غوره وي، بهتره به وي. د هغه قوم دپاره دا وینا ده چې هغوی یقین لري په الله باندې. الله فرمایي بل ځای کې افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا. نور ډېر آیتونه دي چې په هغې کې د سیکولریزم نظریه یو مخرج شوی ده، هغه ده چې د چا چې دا مخلوق د قانون به هم د همغه وي. دا مخلوق چې د چا ده، دا دنیا چې د چا ده، دا کون چې د چا ده، دا هوا چې د چا پکې چلیږي، دا ستوري چې د چا پکې ځلیږي، دا لمر چې د چا پکې رڼا کوي، دا سپوږمۍ چې د چا پکې راخیږي، قانون د همغه وي پکې که نه. عقل هم دا وایي د خپل کور په باره کې د بل چا قانون نه مني او د الله د دنیا په باره کې د الله د کون په باره کې دا خبره مني، ځان ته په باندې غیرت درځي او د الله په حق غیرت نه درځي. کافرانو به ویل، الله حکایت کوي، یقولون هل لنا من الامر شیء قل ان الامر كله لله. کافران به ویل چې په دې حکم حاکمیت په دې نظام کې د موږ نه یو څه برخه مرخه شته که نه، څه د پکې د تاسې څه د پکې د موږ وي. الله فرمایي چې ته دوی ته ووایه ان الامر كله لله، امر او حاکمیت او نظام دا به ټول د الله وي، په دې کې د بل چا واک نه چلېږي، بل چا ته په دې کې اجازت نشته. الله انسانان د دې نه منع کوي چې په خپل اند له خپل زړه له خپلې ګېډې به دا نه وایي چې دا حرام دي دا حلال دي. حلال او حرام به په اکثریت باندې نه فیصله کوئ، د حلال او حرام دپاره به د الله رالېږلي معیار ته رجوع کوئ چې که الله ورته حلال ویلي و رسول الله ورته حلال ویلي نو حلال، او که رسول الله ورته حلال نه ویلي نو هغه حرام. دا نه چې اکثریت راټول کوي او د ووټنګ په هغه باندې وکوئ، که ډېر وویل چې حلال نو هغه حلال او که ډېر وویل چې حرام هغه حرام. الله فرمایي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تاسې مه وایه هغه شیانو چې د تاسې ژبې یې بیانوي په دروغو باندې چې دا حلال دی او دا حرام دی. خپله د حلال او حرام نومونه نه پرېږدئ. د حلال او د حرام او د قانون او د نظام د دې خبره تاسې ته موکوله نه ده، تاسې ته راجع شوې نه ده. دا به د الله نه غواړئ، دا به د رسول الله په معیارونو باندې برابروئ. او که څوک دا نه کوي، دغه قانون د الله ته نه مني، نو بیا حکم څه شی ده؟ الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. بل ځای کې ورپسې دغه ډول آیت کې تعقیب ده فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. نو د فاسقون او د کافرون او د ظالمون دا ټول د دوی په حق کې ذکر شوي او علماو چې د دې ټولو نه مراد کافرون ده. هغه ظلم د دوی ظلم د کفر ده. نو اوس دغه د الله قانون د خلکو ته بیانوي څوک او عملي کوي به څوک؟ رسول به یې کوي. الله را لېږلی دی رسول د دې دپاره چې اطاعت یې وشي،
نه د دې لپاره چې بس یوازې درودونه ورباندې وایه نور کارونه د بل چا په طریقه کوه. صلات السلام علیک یا رسول الله دا بس دا ورباندې وایه او نور په ژوند کې په ټولو اړخونو د ژوند کې قانون د بل چا چلوه. دا دوکه ده، د ځان دوکه ده. الله فرمایي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. الله فرمایي ما نه دی لېږلی یو رسول مګر د دې لپاره چې اطاعت دې وکړی شي د ده په حکم د الله. الله دا حکم کوي چې د رسول به اطاعت کوي، قانون به د رسول مني. دا نه چې په رسول باندې یوازې درودونه وایه، هغه په درودونو خوشحاله و او نور په قانون منلو باندې خوشحاله و. دغسې نه کېږي. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. د رسول په حق ته رسول ته دا اجازه نشته ده چې الله دې کتاب ورکړی او الله دې دته علم ورکړی، نبوت دې ورکړی او دې خلق ته وایي چې اوس نه پکې یو څه دی خاص د ما منې هغه نه چې الله ما ته ویلي د نفس نه یو څه نور راوباسي د شریعت مخالف او هغه ته وایي چې اوس نه دا را سره منې، بلکې رسول به دا وایي ولکن کونوا ربانیین. رب ته منصوب، رب ته راجع وشیږئ، رب والا وشیږئ، الله والا وشیږئ. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نور په لسګونو په شلګونو آیتونه دي چې هغه موږ ته دا را په ګوته کوي، واضح کوي راته چې حاکمیت، نظام، قانون، حکومت، قضا دا به هر څه د الله وي، ځکه چې موږ د الله یو. دا دنیا د الله ده، دا ځمکه د الله ده، دا هر څه هست کړي الله دی، خالق د دو الله ده. چې خالق الله ده نو مالک هم الله ده. او چې څوک د څه مالک وي قانون او خبره کې د مالک چلیږي او کله د بل څه د مالک به چلیږي کنه. ولې څه ساده مثال تاسو ته بیان کړم. یو کور ته نیول په کرایه باندې، نو په کرایه خو ته مالک نشوې کنه، ته خپل کې اوسېږي. اوس په دغه کور کې ته تبدیلي په خپل امر راوستلی شي چې یو میخ ټک وهې هم نو څه به کوې؟ مالک نه به اجازه اخلي. اندکترین تغییر په هغې کې نشي راوستلی. په دې باره کې علماو لوی لوی کتابونه لیکلي دي، لوی لوی کتابونه، او دا مفاهیم یې ښه په پراخه پیمانه باندې واضح کړي دي. خو متاسفانه چې دغه ډول مفاهیم چې په نظام، سیاست، حاکمیت، قانون، تشریع په دې پورې اړه لري، نه پوهېږو چې دا زموږ په ټولنه کې ولې دغه ډول آیتونه عام فهمه شوي نه دي، ولې خلکو ته سپین سپین ښکاره ښکاره واضحه بیان شوي نه دي. ځکه که خلکو ته دا داسې سم داسې په نره په نره بیان شوي وی نو بیا زمونږ خلکو په پټو سترګو چا د کمونیست قانون او چا د صهیونیست قانون او چا د هندو قانون، چا د بل چا قانون به یې نه مانه. ځکه د الله قانون دا تر ټولو غوره قانون دی. الله د دې خلکو خالق دی، الله د دوی په ضرورتونو ښه پوهېږي، بیا د هغو ضرورتونو مطابق احکام دوی ته رالیږلي او د دوی د منافع او د مصالحو په نظر کې نیولو سره شیان ورته حلال کړي او شیان ورباندې حرام کړي دي. الله فرمایي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هغه الله نه پوهېږي چې خالق دی، لطیف دی، باریک بینه دی، خبیر دی، په هر څه باندې آګاه دی. دا انسان پیدا کړو بیا د انسان په ضرورتونو نه پوهېږي، د انسان په حالاتو نه پوهېږي، بلکې پوهېږي ځکه هغه خالق دی، هغه پیدا کړی، هغه ته معلوم دی چې څه ورته ښه دي څه ورته ښه نه دي، څه نه پرهېز وکوي او څه وخوري. دا الله ته معلوم ځکه هغه خالق دی. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. په شریعت کې زمونږ د الله د قانون نه غیر بل هر قانون او د الله د شریعت د مطابق حاکم نه غیر بل هر حاکم ته طاغوت ویلی شوی ده. څه ورته ویلی شوی دی؟ طاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فنقول هغو خلقتا چې هغوی دا ګمان کوي، دا دعوه کوي چې هغوی ایمان راوړی دی، داسې حال کې چې هغوی ته امر کړی شوی دی چې په طاغوت باندې کافر شي. وما انزل من قبلك، دوی وایي چې موږ ایمان راوړی په هغه څه چې تا ته نازل شوی دی، په هغه څه چې تا نه مخکې نازل شوی دی، تورات او زبور او انجیل او په نورو صحفو باندې. دوی څه چل کوي؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، خپل حکم او فیصله د تا د قانون نه بل چا ته، د بل چا قانون ته وروړي. هغه بل څوک په څه شي یاد کړی؟ په طاغوت. طاغوت ګورې بوت موت ته نه وایي یوازې چې دا بوت دی، د بوت له قانون سره څه کار ده؟ 2000 قضیه ته وایي بوت ته د لرګي بوت ته د تیږې کاڼي بوت ته کېده، هغه ولاکه ته کوي درته ووایي. او قرآن خو داسې بې مفهوم او بې معنا خبرې نه کوي. دلته طاغوت هغه چا ته ویل شوی دی چې هغه فیصله کوي، هغه قانون عملي کوي، هغه درته وایي دا کوه دا مه کوه، دا تا حق شو دا د ده حق شو، ولو که پارلماني ولو که هر څوک وي. دې ته انشاءالله په تفصیل باندې وروسته راشو چې کله چې دیموکراسي بیانوو بیا انشاءالله په هغه وخت بیا ووایو چې دغه د پارلمانونو څه وضعیت دی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، دوی خپله فیصله وروړي طاغوت ته په داسې حال کې چې دوی ته امر کړی شوی دی چې دوی په طاغوت باندې کافر شي، خو شیطان غواړي چې دوی گمراه کی و په گمراهی کې تر لرې لرې سرحده ورسوي. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. او په قرآن کریم کې اسلامي شریعت کې هغه چاته چې د خلکو ترمنځ په خپل امر فیصلې کوي د قرآن او د حدیث مطابق او د شریعت مطابق نه کوي، هغه ته رب هم ویلی شوی وي چې دا دوی په خدایي په ربوالي باندې نیولي، په ربوبیت باندې نیولي دي. یو څوک یو چا ته ورځي او په دې پوهېږي چې دا د ده قانون د الله قانون نه ده، بیا هم دی ورځي او هغه نه قانون غواړي، نو وایي دغه فیصله وروړونکي هغه فیصله ورکوونکی خپل رب وګاڼه، هغه خپل رب وګاڼه، ځکه دا حق د فیصلې دا اصلا د چا؟ د الله د رب. نو اوس دوی یو بل چا ته ویوړو خو بل هم رب وګاڼه که نه، بل هم رب وګاڼه، نو ځکه هغه ته یې د رب نسبت کړی دی، د رب په نامه یاد کړی. الله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دوی خپل پیران او ملایان د مسیحیت او د یهودیت هغه ارباب نیولي دي د الله نه پرته. یو صحابي چې پخوا عدي بن حاتم رضی الله عنه چې پخوا مسیحی و، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله موږ خو نصرانیان نه پخوا، موږ خو د دې خو عبادت نه کوو. د الله فرمایي چې دوی په ربتوب باندې نیولي دي، په خدایتوب یې نیولي دي، موږ د دې عبادت نه کوو، سجدې خو ورته نه کولې. په دې معنی باندې یعنې دا دغه متعارف عبادت، اصطلاحي عبادت دا هم نه کوو ورته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته چې هغوی به چې څه حلالول دوی به منل که نه، او هغوی به چې څه حرامول دوی به منل که نه. وایي هو دا خو کول، وایي خو همدغه عبادت و د دوی نو د هغوی فیصله منل هغوی څه شی عبادت. نو دیموکراسي او دغه سیکولرزم تاسو په خدمت کې ما نن یوازې د تعریف او د دې د واقعیت تر حده پورې بیان کړ. اولا تعریف بیان کړ، وروسته بیا دا وویل چې د سیکولرزم واقعیت دی الله بې واکه کول، د الله قانون د ځمکې نه سلبول، او بیا ویل چې دا مردود دی، غیر معقول دی په دوه وجهو باندې. یوه وجه یې څه شی ده؟ عقلي. د مثال د تاسو د یو چا د کور په هغه باندې د هغه د حاکمیت ووایه. او دویمه وجه یې وحیه شرعي، د شرع له نګاه نه هم د سیکولرزم نظریه څه شی ده؟ مردوده ده، حرام نظریه ده، کفري نظریه ده. او د عقل د نګاه نه هم لیونۍ بې عقله نظریه ده، عقل هم نه مني او نقل هم نه مني. نو اوس چې نه عقل مني او نه نقل مني، نو عمل کوي دا د څه شي په زور؟ د سوټي په زور، د بم په زور، د ټانک په زور، د ډالر په زور، د اتوم په زور، د دې په زور خلک عمل کوي. ځکه نه عقل مني نه نقل مني، چې عقل او نقل دواړه نه مني، نو دوی خو عمل کوي. ځکه دا خو د شیطان کار دی. شیطان په دې زمانه کې دا دین جوړ کړی دی خلکو ته،
نور به ان شاء الله د سیکولریزم چیرته ولې منځته راغی دې باره کې به ان شاء الله که ژوند کې بقا وه. سبا څه شنبه دي؟ چهارشنبه ده خبره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.